په وینا کې د افغان سیاسونو غونډه وځنډېده. په سلامونو مو هرکلی کوم. زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. ټاکل شوې وه د مې میاشتې له 19مې تر 21مې د اتریش پلازمینې وینا کې د محمد یونس قانوني په مشرۍ د افغانستان سیاسونو ترمنځ یوه لویه غونډه جوړه شي. غونډې ته استاد سیاف، کریم خلیلي، محمد محقق، احمد ضیا مسعود، صلاح الدین رباني، عطا محمد نور، رحمت الله نبیل، تادین خان، فضل احمد مانوي، احمد ولی مسعود، احمد مسعود او ګڼ نور سیاسون وربلل شوي وو. د غونډې یو وربلل شوي برخوال خبریال ویبپاڼې ته وویل چې غونډه د ځینو معلومو او ځینو نامعلومو دلایلو پر بنیاد ځنډېدلې ده. یو معلوم دلیل د ځینو سیاسونو د سفر مشکلات او بل دلیل په ناببره توګه د افغانستان د ملي امنیت د پخواني مشر رحمت الله نبیل له لورې په ناببره توګه د ګوند اعلانېدل ښودل شوي دي. داسې خبرې هم کیږي چې غونډه د افغانستان د سولې د عالي شورا د پخواني مشر ډاکټر عبدالله په غوښتنه ځنډېدلې ده. که څه هم ډاکټر عبدالله لا د اختریز رخصتي له کبله بیرته هیواد ته نه دی ستون شوی او په هند کې دی، خو ښایي د دې غونډې په تړاو مهم نظریات ولري. د غونډې یو بل وربلل شوي برخوال چې نه غواړي نوم یې خپور شي، خبریال ویبپاڼې ته وویل چې په وینا کې د دې ناستې د جوړولو زمینه په اتریش کې د تیر حکومت سفیر منیژې باختري او د یوسف قانوني ورور چې د سفیر مرستیال دی برابره کړې وه. یونس قانوني ته نږدې سرچینې خبریال .com ته وویل چې ښایي غونډه پر ټاکلي وخت ونه شي، خو دا غونډه شونې ده او لسګونو مشهورو افغان سیاستوالو پکې د ګډون بلنه منلې ده. دا و زموږ نننی چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.